او دا ټول نقشے بیان کا دا جنت دروازے کلوے اوے بی بی حوا مبارکہ بی بی شیما مبارکہ بی بی سارا مبارکہ بی بی اسیہ مبارکہ راغلے وا چھ دا غنڈ نقشے ورطا بیان کا نورم خوشحال شوچی یا اللہ پنصیب دی سناشنا بچی ورسید آغا زنانو مال واغشت حلیمی سادی دا مدینی جانان واغشت ناشنا خبر دا کنا آغا زنانو مالدار واغشت او حلیمی سادی دا دو کونو سردار واغشت نو چچا دا دو کونو سردار واغشت نو دا خلق بخودے خرابی قسم بخودے موتا کلمہ ویلی دا لا الہ الا اللہ ورپسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی کلمی وزن بدا حشر پا میدانو گوری که خیری تو مسلمان تو چه خودے کی میزت ورکڑی دی ہو کاش چه دا مسلمان خودے پی جنی پا سی مانو کی او دا مدینی منوری جانان و قرآن سر محبت و مین پیدا کی واللہ العظیم دا پسندلے کے با اللہ دا خوشحال انقلابات پیدا کی حلیمہ سعدیہ مبارکہ چه دا صفت نورم و شکل پغیق کی دا مدینی جانان نیولے دے آگا ویے وی زما پا تمام بدن بانے تمام وقتنی غدری دا ما پا بدن بانے اثرو ابل جمعہ زمونگا کلی کی ما یو صاحب طویلیو دا حضور مبارک موی مبارک واللہ چی اسم زاغا نقشرا ولم زما وقتو دری ابل جمعہ مونگ نور آگے دے دیر مرگری دل تراغلیو منزل خوچون کی آگا بسل تمونگا پروگرام جوڑ کو تقریباً سدونی میں بجی سکم دریو بجو پوری بیا آگا جمال تورا سیدہ دیر خل خلق ولا خدای راوست اللہ لی زمدہ ٹولو دا بار بار دیدار نصیب کی او بعد کسانو با ما تداوید شرا دا دی وقتو دا پتن نلگی چه دا دی تاسو پا خودے یقینو که پا خودے پرونو دا زیارت ورزوا او دا سانونو ٹیمو چه ما پا خوب کم دا حضور مبارک دا ظلف و دیدار کردن او الحمدللہ شرمین بیا ازان شروع کا دماغ مرگره سار کے زمون جماعت کے چکم ازان کئی چرا پاس سے دم ماوات یر شرمین خویو پینزم منٹا با درستو کرلو کالا چکل ظلف بانے میں نظر شروع شنو تا پا کے ازان شروع کا بزیر آویخ کما او زبس خیر دی دغه ما د دې حدیث ترجمانی په دیو کې حدیث قدسی دی چې الله وی زپټ خزانوم د مخز خلکو پیجندم ما وی چې زول په میولې دی الله اکبر شروع شه ما التبل خوازهن تلاړ الحمدلله بل دا چې مونږه ترجمه کو نو تعبیر رویا دا یو مزیدار کتاب دی د خوبونو د تعبیر د پاره خوب چوینی هغه چاته به بیانې چې په تعبیر باندې پوي یو عام خوب دی هغه انسان داغي تعبیر عالم ته وي خپل تعبیر برته بیان کی او یو کې انسان داسې خوب ولید چې هغه مثال په تور باندې خطرناک دی نو هغه انسان دی چې قبلی ته خلرانی شي دری پیری دی اعوذ بالله وی او دیگس طرف تا دلاڑی تکی دا والا بہترین خبر دا خو حضور مبارک فرمائی کچا زما دا ظلف یا زما دا مختدارو کو بزبیلی دلیم اللہ لی زمانگا استاسو دا طولو دا دیدار نصیب کی لیکن چی حضور مبارک فرمائی من رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی حضور مبارک کوئی چاچی زوری دم زبیلی دلیم زما پا شکل شیطان نشیرات لے او نو شیطان دما پا شکل زان جوڑولی شی رازی جی حلیمی سادی سرور کونین اوخا مبارک بانے کین او خاونی مخی کین دا پیغمبر پاک پا مس کے دی اوخا نپاسی حاطفی آواز راگے وی اے بی بی حلیمی سادی حضور پاک مبارک پا اوخا بانے مخی کین بیا اوخا گورا ریشا چی مخی کا نو دقا دوران کیو خپاس سیدا یا دا سے ٹپٹی پا و حلیمہ سادیوی رفتاری نشکولے اوی دا حضور پاک مبارک دا خاطر پاک دا سے انقلاب پیدا شا دا سے چابک روانا وا چه دا دی ثانی با پیدا نکرازے آغا زنانا چه مالدار بچی راوسی دی اگی مخ کی تلی دی دلتہا بی بی حلیمہ سادیہ رستو پاتے شوی دا اگر نبی مبارک تا دا اس رازے نقشو گورے حلیمہ سادیہ مبارک فرمائی چی ما دا مدینی منوری جانان مبارک آواز دلو او پا اوخ مبارک بیزان
سره نیولی وی او خدا سټه پټی پوچی رفتار نشکولی خو چې هر کلمه د مدینه منورې جانان مبارک پی د پاس نیولی داغه په بدن کې تقوا تقویت او برکت پیدا شلو او داسې اثر پکې پیدا شلو دونه په جلته باندې تیزی کی روان شلا چې د ډېر جلته د وجنه ماسترګې پټ کړلې وې دا ستی زروانه وې چې سترګې می پټ کړلې وې ناګنه چې مزلی کو بیا مې سترګې کولو کې او شاته مې قتل نو زه د قافلې په سر کې روانه ما کما قافله چې مخ کې تللی وه او چا د نبی قدر نه د کړی وي زه د قافلې په سر کې روانم خاوند ته وایم چې الحمدلله ګټله چا چې مال غشتي او شاته پاتې شو چا چې نبی واغشت هغه مخ کې روان دی ننم نقشه در کوم چا چې د دنیا مینه واغسته شاته وي چا چې د نبی مینه واغشته مخ کې به روان دی چا چې د الله مینه واغسته د قرآن مینه واغسته ځکه دغه نبی سره مینه دا خوی دا اللہ سر مین دا دا قرآن سر مین دا اللہ رضا منگا استاسو دا اللہ دا نبیو دا قرآن سر محبت و مین پیدا لگ دولد اخلاص آمین ہوئی علیمہ سادیہ ہوئی ویزا کور تلالم گورا برکت بکل را چکل منگ تاوتاسو تلاوت شروع کو چکل مو تاسو تلاوت شروع کله مونږ درود شریف وی برکت برانا انوار برازي دلته حضور مبارک لا نه راغله برکات تعالی مخ کی وی برکتونو مخ کی لار شه د مدینه د جانان استقبال دو درې هاي 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 حلیمه سعدیه مبارکه چې ورتلا برکتونو د الله انوار ورته استقبال کی ولاړو حلیمه سعدیه مبارکه وی چې ما حضور مبارک کور ته دننک وی تاسو یقینو کې زما بچی په خېټه نهارو زه نهارم ګډي بي زیرا کوي او هغه چې کندي غولانځي او چې وی په پکینو خوش د مدینی جانان می کور ترا دنن ک د ټولو ګډو بيزو د غولانځو نه پیدار شروع زه هغه کس لیکلی ورکوم چې د کم کور کې په کم زړه کې د پیغمبر مبارک د الله محبت د قرآن مینه پرتوي داړه به الله نه خرابوي دا کور به الله نه خرابوي دا درستخان به الله نه خرابوي درستخان به مزیداری په هر صبح الله موړ ساتي او برکت به ساتي دا د الله نظام دی وی دو نرسری چې ما دا چاټو نو بواړولې او خاون می لګیا دی دا ګډې لشي او بيزې لشي او چاټیم ډکیږي او منګیم ډکی زما بشیدا سے نهارو د پاسیدونو اغیله می په ور کول اخر کې غیم پلو لگاو چې بس دی ابه کاته برابر شو ز برابر شوما اوی د مدینه منورې جانان مبارک داسو حلیمه سعدیه وی چې ما په دې لاس ځان تب حضور مبارک سملولیو وی چې کله به چار شوا او خلکو په بلفونو یا ډی وی لګولې قمقمه وی لګولا خو چې ما سره کلم حضور مبارک د مدینی جانانو دو وی ما پکور کې بل په ډیور نه د لګولې د حضور مخ په ما ترنا کوله داغي مبارک مخ مبارک دا سے خيستو نو الله جل جلاله دغه نبی لړېل وی شان او کمال ور کړی دی الله دې زموږ استادو د ټولو دغه نبی مبارک سره محبت او مینه نصیب کی ان شاء الله چې جونی لګیا به سره د حضور مبارک دا ستاینه بک خیری کوي ان شاء الله د چا د رضا د پر زکه پدی الله خوشالي دا محبوب کریم مبارک د دین الګزان خبرول پکاري د حضور مبارک د ماشوموالي زندگی په مزه حتی چې د مدینی د جانان مبارک تاج د نبوت بہت اللہ تعالی د رسالت پر سر باندې دی الحمدللہ اگرچہ اللہ پاک جل جلالہ د تمام دنیا نظر کاله مخ کی وتوی چ یاسین والقران انک لمن المرسلین وصحبه وسلم پمن و درود شریف اللهم صل علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آله وعترته بكل معلوم لك یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي ګناهونو باندې دافع قلم راکړي هر قسم ظالمانو مشانو کې نګرو منافقانو غواکارانو مفسدانو حاسدانو زمکه د اسمان د عذابونو تاړو تاسلونو اسپیټالونو غمونو دردونو فتونو حادثات سماویه دینا یا الله کریم رب دا ټول ملګری د هر قسم ناصافي حادثونو سره زما محفوظ عمل کې بچو زاد پروردگار علم اعظم فیری طریقت رہبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے پا قبر انوار و برکات نازے پیر محمد طیب سے بھی اللہ قبر کی خوشحال کی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دا طول اولیاء و صاحبان و درجی اللہ بلند کی صاحبان دا قادری مبارکی نقشبندی مبارکی سردی مبارکی چشتی مبارکی میرا تمام اولیاء کرام سردار قطب ربانی محبوبی سبحانے دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سواز سے بڑی صاحب سرکانوں سے بھی صاحب دامان بابا تنگی فی صباح طول اولیاء صلحات قیام جائے زمون واردین کریمین ستاسو مشران زمون مشران دا پیغمبر پاک مبارک طول و متیان و درجی اللہ بلند کی یا طول و پا قبرون خدا اللہ متناہی انوار و برکات نازل کی بیماران چو سونی کورونو کی اسپتالونو کی نارینی زنانی معشومان بوداگان زوانان طول تد اللہ سر زمون صحت کاملہ عاجلہ قائمہ دائمہ دنی کمل لپار نصیب کی شمشرامان صرف دی کورو والا بیمار دی نو سونا بیمارانی دی حاضر مجمع کے سونا بیمارانی ټولو ته په اخلاص دعا کې ټولو ته د خدای خپل لاړه دوی او د سرور خان لا کور والا بیمار سونا بیماران چی کورونو کې سپت ټولو ته د الله خپل لاړه دوی کی زموږ استاد د الله د ټولو د دنیا او د آخرت خیرونه برکتونه نصیب کی زموږ امیر خالد شملګ بیمار شي نور سونه بیماران له ټولو د خپل لاړه دوی ګرځي د نعمت الله شي محترم والد محترم نور سونه بیماران له ټولو خپل لاړه دوی کی دا مشران د الله زم د دعا د پاره را تجوندي ولري نو په حال باندې الله خصوصي رحمتونه نازل کی حاضر مجمع کې د چا پړه باندې پریشانی غمونه دردونه الله دې په خوشاله باندې بدل کی دا سونه مرګري چې راضي د جمعې پورس باندې د دې بدلی ول موږ نشور کول خدای دا مشران دا نوجوانان ملمانه قربانه لنیز دینا یا الله کریم ربا د دنیا او د آخرت په خوشاله سره زموږ مال مال د دې قدمونو بدلی ول خپل رضا خپل دیدار سره زما ورکړه د دنیا او د آخرت خیرونه سره زما نصیب کا منیر ماما بیمار دي نور سونه بیماران له ټول بیمارانو ته صحت ورکي او دا ټول مرګي الله سره زما یو زی بیت الله شریف د مدینی جانان لبو کم مرګرو رزق کې دغی تنگوالي الله پکې فراخي فایده کی دستخان الله زموږ تاسو د ټولو مزین او خیسته کی تاسو بچی زموږ بچی الله ټول کامیاب کی د قران او د دین او د اسلام کله خادمان کی د حیا د عزت الله زموږ د ټولو په یو ځای نصیب کی فلسطین مسلمانان دعا کې یاد کړي الله وسره خصوصي امدادونه وکي غیبی وسره یا الله چې د بدر په میدان دی د حضور پاک مبارک د صحابه سره کوم امدادونه کړي یا الله خانه کعبه مبارک په باب کې ابابیل مرغیر اوالو زولي ابراهیم علیہ السلام له محبت کې خدای د نمرود مقابله کې ماشي راوالو زول خدای دغه سه په اسرائیل باندې او په امریکایانو باندې او دغه په ملګرو باندې خدای د خپل قهر عظیم یا الله عذابونه نازل کا او یا الله ټول نیست او نابود کا هر ځای چې مسلمان دی که کشمیر کې دی که بوسینا کې دی که چچنیا کې دی که برما کې دی هر ځای کې چې یا الله ته مسلمانانو سره امدادونه شامل حال یا الله مو ټول د دنیا او د آخرت په خوشاله باندې مالا مال کا د حرمین شریفین دیدار هم د ډیرو آداب سره نصیب کا د قران کریم او د دین خدمت کې میاله سره پر دنیا ګور تور سوا مقصد ستاره ز استاد دیدار قائد جهان گوان جنت الفردوس کې خدای اعلی او بهترین مقام نصیب کا دربار شریف دعا کې خادمین معاونین اراکین ټول د الله خوشاله کی سار کې راشد د کومونو د سپیکر خدمتونه کوي نعمت الله سے محترم د اوراد نذیری د ختم مبارک د الله د نمونو د اسماء الحسنا د خپل پیغمبر د درودون الله ټول کی دا چمنستان د الله قائم او دائم لري مونږ تم دوه کې چلم د مرګ خیر سلګي پوره د قران کریم د خدمت کې دنیا ګور تور سي مقصد د خدای رضا د خدای دیدار د قائد جهان گو جنت الفردوس کې خدای اعلی او بالا مقام نصیب زن کدن کې خدای دا کلمه نصیب کې لا اله